السلام علیکم دوستانو، که درته ووایم چې دلته هغه وایي چې قیامت په ورځ به الله تعالی قیامت چې څنګه نږدې کېږي زلزله به وکړي، ځمکه دا هر څه آبادي به داسې شي لکه چې فکر کوي چې بیخي سره آبادي نه وي. هغه صحنه د قیامت دلته تېره شوې ده. دغه ساحه کې تاسو وګورئ. دغه نام قریه چی هستن؟ کوشکک نام باندې قریه دلته هېڅ هم نشته. دا ځوان وینئ، دا لاسونه یې د سره دي، تاسو وینئ دا چون اطراف دلته داخل نیکریزی دی که نه. ده چند ماه از عروسیت میشه؟ یه ماه میشه عروسی کرده. 2 میاشتې کېږي چې دا واده کړی دی او مېرمن هم شهیده شوې، 2 خویندې شهید شوي، مادرش هم شهید شده. مادرتان شهید شد. دیگه کی هستن؟ دیگه کس نیست. اینو فقط 2 نفر زنده موند. فقط په کور کې دی او پلار ژوندی پاتې دي او نور هیڅوک هم کور کې نشته. میچش ته ضرورت لري، و کاسه نه لرو، لوښي نه لرو، جامې نسته دي. کالایتان نیستن؟ کالا مالا همه رفته، هیچی نیست، کلا تخریب شده. هیچ هم نسته، نه خیمه شته، نه سرپناه شته. دا حل نه نو دا تاسو وینئ د کې به څه شي. لوښي راوړئ چې موږ ته لوښي دلته ضرورت دی، مثلا کاسې او حتی ظرفونه ښیي که نه، ورسره خیمې، ورسره جامې، هیڅ شی هم دې خلکو ته نشته. دا خلک ډېر سخته کې دي. راځئ ورونو، دا اوس تاسو کوشش وکئ چې د دې خلکو لپاره د دې خلکو لاسنیوی وکړئ، د دې خلکو همدردي، د دې خلکو غم باید خپل غم وګڼو. دا ځوان تاسو دا شکل ته وګورئ، قسم په الله چې انسان ورته فکر وکړي که نه، د بیخي اوښکه وینه پکې وچه شوې. که دلته تاسو راسئ دغه فکر وکړئ چې وحشت زده ځای شوی دی چې تاسو به سترګو کې اوښکې ټینګې نیسي. خدای نه هغه اوښکې نورې وچې دي. الله دې په دې آسان کې بیدار ما مغفرت میخوام از خداوند بر شما، متوفا خداوند برش جنت بتن و انشالله ما همکاری میکنیم. وعده هستن انشالله. تشکر، زنده باشی برادر. خداوند برت آسان کنه.